السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، راتلونکي 2-3 ورځې وروسته به د افغانستان اسلامي امارت د راتګ په مناسبت چې د نن نه 4 کاله پخوا په همدغه ورځ باندې په افغانستان کې اسلامي نظام قایم شو، د هغې ورځ نمانځلی کېږي. نو لومړی خو ټولو مسلمانانو ته د همدغه ورځې مبارکي وایو. دویم دا چې بعضو خلکو ته په دې اړه باندې شکونه ولویږي چې آیا په اسلام کې به د دغه ورځې نمانځل کوم جواز او ثبوت لري او که نه. او دریمه خبره دا چې دغه ورځ ولې او د څه په خاطر موږ باید ولمانځو. نو دویمه خبره چې هغه د دغه ورځ ثبوت دی، هغه دا چې قرآن کریم او احادیث فقه او اسلام دین هغه په دې قایل دی چې هغه باید دغسې ورځې موږ ولمانځو، ځکه قرآن کریم کې الله جل جلاله په سورة الضحا کې نبی علیه الصلاة والسلام ته هغه نعمتونه وریدوي چې الله جل جلاله په تا باندې لوی لوی نعمتونه کړي دي، چې هغه ته د یتیمۍ په حالت کې وي، تا ته الله سرپرست پیدا کړو، ته محب د هدایت وي چې الله هدایت درته وکړي، نو الله لوی هدایت د پیغمبرۍ درته وکړو، او دغه رقم که ته په حالت د مسکنت کې الله جل جلاله ته غني کړې، نو دغه نعمتونه په تا باندې الله وکړو، نو الله بیا د هغه نعمت د شکر ادا کولو طریقه بیا هم ورته ښیي. نو ته یتیم یې، نو اوس ته یتیم مه رټه، او سوالګری درته راشي هغه مه رټه، او دغه رقم تحدث بنعمت وکړه. آخري مطلب مې په دغه آیت کې واما بنعمت ربک فحدث، د الله په نعمتو باندې تحدث وکړه، معنا اظهار یې وکړه، د الله نعمتونه ظاهر کړه، خلکو ته یې وښیه. نو دغه د ازادۍ ورځ چې د الله جل جلاله یو لوی نعمت دی، نو د دغه اظهار په موږ باندې لازم دی چې موږ دغه ورځ اظهار وکړو، په دغه ورځ باندې خوشحالي وکړو. علماء کرام لیکي التحدث بالنعمت شکر، تحدث د نعمت، اظهار د نعمت، دا هم شکر د نعمت دی. نو دا چې الله جل جلاله په موږ باندې لوی نعمت کړی، نو د نعمت شکر ادا کول غواړي، نو شکر یې همدغه دی چې اظهار یې وشي. او دغه قسم احادیث کې دي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته، نو مدینه منوره کې یهودې د عاشورا روژه نیوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې یهود ولې دغه ورځ روژه نیسي. نو دې یهودو ورته ووایي چې په دغه ورځ باندې موږ ځکه روژه نیسو چې په دغه ورځ باندې موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات ورکړی شوی دی، په دغه ورځ فرعون هلاک شوی دی، او موسی علیه السلام باندې کتاب نازل شوی، دا هغه د برکتي ورځو ده چې په موږ باندې لوی لوی نعمتونه شوي دي په دغه ورځ باندې. نو د هغه ورځې اظهار کوو موږ د خوشحالۍ د الله د شکر د ادا کولو، نو روژه نیسو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نحن احق بموسی، موږ ډېر حقدوره یو په موسی علیه السلام باندې چې د هغه تابعداري وکړو، معنا د هغه ورځ د خوشحالۍ ولمانځو. نو بیا نبي علیه السلام صحابو ته امر وکړو چې دغه ورځ روژه تاسو نیسئ، خو لیکن خالف الیهود، د یهودو مخالفت وکړئ، هغوی یوه روژه نیسي، تاسو یوه مخکې ونیسئ یا یوه وروسته ورسره ونیسئ چې د یهودو مخالفت راشي. نو دغه ورځ نمانځل، په دغه ورځ باندې خوشحالي کول، دا په اسلام کې موږ ته ثبوت لري. او دریمه خبره دا چې ولې ولمانځو، د دې په خاطر باندې چې زموږ آینده نسل، زموږ هغه ځوان نسل، زموږ هغه کشره طبقه، هغوی ته دغه تاریخ پاتې وي، دغه تاریخ دوی ته باید یاد شي، ځکه د ټول اسلامي ملکونه چې هغه نن د کفر تر تاثیر لاندې دي، هغوی معلومات که موږ او تاسو وکړو، دوی هغه خپل د تاریخ ورځې تېرې ایښي دي، او هغه شهکري، هغه غیرت د مشرانو چې کوم شوی و، هغه د ماشومانو او د ځوانانو د ذهن نه وتلی و. دا چې د اسلامي امارت 4 کاله تېرېږي، نو په ډېر ځوانان او ماشومان د هغوی د فکر نه خبره وځي چې آیا په افغانستان کې هم څه شوي دي، آیا د افغانستان غیور او مجاهد قهرمان ملت د کفر خلاف څه کړي دي که نه. نو دغه د کفر خلاف کړنې هغه د خلکو د ذهن ونوځي، نو دغه ورځ موږ په شاندارو مراسمو باندې ولمانځو، تر څو د موږ ځوانانو، زموږ د ماشومانو په ذهن کې دا سوال پیدا شي چې ولې دغه ورځ لمانځو. چې کله دغه سوال دوی وکړو، نو زموږ ځوانان، زموږ هغه پوه خلک، هغه مشران، هغه به ورته وایي چې بچیه دا یو وخت و چې په افغانستان کې 48 ملکونو اشغال کړی و، هغې د افغانستان ماشومان، د هغې ځوانان شهیدان کول، خو لیکن یو څه غیرتي، یو څه بطور خلک وو چې په رأس کې فلانی او فلانی وو چې فلانی او فلانی شهید شو، فلانی فدایي وکړه، فلانی د فلانکي کلي دغه قهرماني وکړه، هغه د دې په مقابل کې رجع شو. نو دغه د 48 ملکونه یې
ټول دړې وړې کړل او هغه یې د افغانستان نه شرمېده او ذلیله وایستو. نو دغه تاریخ به ماشومانو ته یاد پاتې وي. نو هغه ماشومان به د خپلو پلارونو هغه شهکاري، هغه غیرت نه ویروي، بلکې دوی به وایي چې کاش چې موږ هغه وخت وای او یا که د موږ په وخت کې داسې یو اشغال وشو یا چېرته په مسلمانانو ظلم کړو نو موږ به یې دغسې انتقام واخلو، دغسې به د کفر په مقابل کې درېږو. یو عالم دی، هغه د اوس وخت کې د افغانستان اسلامي امارت په اړه یو خبره کړې، ډېره ښایسته خبره یې کړې. اصل کې دغه عالم پاکستانی دی، مفتی سلیمان اظهر په نوم باندې. هغه وایي د افغانستان اسلامي امارت مشران هغه ډېر د فکر والا خلک دي، ډېر د فکر خاوندان دي. ځکه وایي موږ پاکستان کې چې کله دغه چاوک یا چرایي چې دو په دې باندې یو څه جوړوو نو هلته د علامه اقبال شو او دلته د دغسې د نورو د دوی د مشرانو د پاکستان چې هغه مخکې تېر شوي دي، عبدالقدیر خان شو یا نور شو، د هغې تصویرونه لګوو، وایي هلته بیتان جوړوو. اما د افغانستان اسلامي امارت په چوکونو کې هغه په چرایي کې او په هغه ځایونو کې چې هغه د سیل او د لیدنې ځای نه وي، ډېر خلک ورسي په هغه ځای کې مسجد جوړوي. خو مسجد بیا د بیت المقدس په نقشه جوړوي. لکه مثلا د کابل وزیر اکبر خان ته خوش یا نر زیره هلته مسجد جوړیږي. نو دغه د سیل ځای دی، دغلته خلک ورسي، ځوانان ورسي، ماشومان ورسي. یو ماشوم به د پلار نه پوښتنه کړي بابا دغه کوم ځای دی، دا څه شی دی؟ نو دی به ورته وایي بچیه دا خو مسجد دی. نو دی به وایي با دا څه رقم مسجد دی؟ دا رقم مسجدونه خو موږ کلي کې نشته، دا څه رقم رنګ او دا شکل لري؟ نو دی به ورته وایي بچیه دا د بیت المقدس نقشه ده، دا د هغه جومات نقشه ده چې د مسلمانانو لومړنۍ قبله وه، دا د هغه مسجد نقشه ده چې هغلته د انبیاو مقبره ده، دا د هغه مسجد نقشه ده چې نن مسلمانان هلته مظلوم شوي دي، هلته د کفر د طرفه د مسلمانانو ظلم کېږي او دغه قبله د کفارو د اسرائیلو تر ولکې لاندې راغلې ده. نو بیا دغه ماشوم ته به یو د غیرت درس ورکولی کېږي، یو دغه ماشوم ته به دا فکر ورکولی کېږي، هغه به وایي چې اوهو د مسلمانانو یو مسجد د کفارو تر ولکې لاندې څنګه رسي، دا خو که زه لوی شوم زه به د دغه انتقام وخلم. نو چې په مسلمانانو کې زموږ په ماشومانو او ځوانانو کې دغه د غیرت جذبه ورکه نه شي. السلام علیکم ورحمة الله.